د ډان ورځپاڼه لیکي د سی پیک په هکله د پاک چین د شریک رابطې د اعلی غونډې وړاندې د نوښار د رشکۍ دننه د خصوصي معاشي زون د جوړولو نه په شا کېدل د پښتونخوا حکومت دپاره یو راویښونکی خبر دی. د راهدارۍ په 4 غټو خصوصي اکنامک زون کې د پښتونخوا نه رشکۍ صوبایي حکومت انتخاب کړې وه، خو اوس چینیان د رشکۍ پرځای حطار هریپور کې دغه زون جوړولو په اړه غرضي دي. په معاش جوړ نظر لرونکي خبريال مبارک زیب وایي خېبر پښتونخوا چې کوم پر رشکۍ کې به کوم یو انډسټریل دغه جوړیږي، سپیشل اکنامک زون به جوړیږي، نو هغه به د کې پی ګورنمنت ایز ا پرایورټي سبجیکټ هغه اپروو شوی او په هغې باندې جو پلانینګ هم جوړ کړی و. په 18 نومبر یا په 18 نومبر باندې د هغو د دې اناګوریشن هم کوو. په هغه میټینګ کې دا خبره مخې ته راغله چې د چاینیز حکومت چې دی نو هغه په رشکۍ انډسټریل اسټیټ چې کوم چې به جوړېدو هغه کې د هغو دلچسپي نشته، بلکې هغه وایي چې موږ به په حطار کې چې کوم الریډي موجود دی د هغې په هغه ایکسټینشن کې به جو انویسټمنټ په پښتونخوا حکومت کې ډېر زیات دې وخت کې ډېر زیات خفګان اظهار کړی دی چې زموږ سره د پښتونخوا حکومت د رشکۍ دننه د خصوصي اکنامک زون دپاره وړاندې 2000 جرېبه ځمکه اخېستې ده او دا به 15200 جرېبه ځمکې ته رسول وو. د پښتونخوا حکومت وایي د جې سی سی په 8مه غونډه کې تمامو ډلو رشکۍ حتمي خصوصي اکنامک زون بللی و، خو اوس په د حیرانونکي خبر مرکزي حکومت نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا دپاره به د جې سی سی په 9مه غونډه کې په ډي خان کې یو معاشي زون او د 225 میګاواټو بجلۍ جوړولو پلانټ او دغه رنګ د حطار او رشکۍ معامله هم په بحث کې وي. خو د ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم په هغه زور دریځ ولاړ دی چې وایي د سی پیک په پروژو کې د پښتونخوا برخه نشته دی. خېبر پښتونخوا او د فاټا خو یو آنه نشته، پکې یو انچ موټروي نشته دی، یو انچ ریلوي نشته دی، یو فایبر اپټیک کیبل یا تیل کارخانه نشته پکې. د دوی د صنعتي پارکونو یعنی دوی د ال ان جی نشته پکې. د دوی د پاره د صنعتي پارکونو یا د اکنامک زونز یو آنه نشته دی چې کوم مغربي روټ دوی یادولو هغې دپاره یو آنه د سی پیک نه نشته. نو موږ څنګه وایو چې زموږ څه شته؟ د جې سی سی دا 9مه غونډه به د راهدارۍ یعنی سی پیک اوږدمهاله پلان هم راڅرګندوي چې وروستو به بیا د ولسي کتنې دپاره اجرا کولی شي. د کیمرمین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.